أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. آمين. انشاءالله نن به د سورې مائده آیت نمبر شپږ څلوېښتم 46 به وایو. الله تعالی دی وینا، الله تعالی دی اوریدو، او الله تعالی دی پوهه، او بیا دی الله تعالی عمل کولو توفیق مونږ تاسو ټول ته راکړي په دې قرآن کریم باندې. آمین. دینه شاتنی آیتونو کې د تورات او د يهوديانو ذکر وو چې الله تعالی هغوی ته کتاب را اولیږو، او هغه کتاب کې هدن و نور، هدایت او رڼا وه، او په هغې باندې به فیصلې کولې انبیاء کرامو، هغه چې هغه د الله تابعدارو. اوس الله تعالی د هغې نه بعد د عیسی علیه السلام ذکر کوي چې عیسی علیه السلام ته بیا موږ انجیل ورکړو، او دا نصارا عیسی علیه السلام منونکي چې موږ تاسو خپله ژبه کې ورته عیسایان وایو. بهرحال عیسایان لفظ دوی دپاره مناسب نه دی، ځکه چې عیسایان خو موږ یو چې د عیسی علیه السلام منونکي یو، او عیسی علیه السلام ته د الله زوی نه وایو، نعوذ بالله، د غټ شرک ګڼو. الله تعالی د زامنو نه پاک دی. بهرحال نو موسی علیه السلام ته تورات، او بیا د موسی علیه السلام نه بعد چې څومره انبیاء کرام وو، هغوی د تورات هی په بنیاد باندې دعوت به ورکو، خلکو ته به بلنه او فیصلې به کولې. عیسی علیه السلام چې کله الله تعالی پیدا کو د معجزې په طور باندې د مریم علیه السلام نه بغیر د پلار نه، همدې وجې نه عیسی علیه السلام سره هر ځای کې د مریم د مور علیه السلام ذکر کیږي. نو بیا به هغه فیصلې او احکامات او دعوت به د تورات به ورکو. بیا الله تعالی انجیل راولېږو په عیسی علیه السلام باندې، د تورات څه شرعي احکامات د تبدیلۍ دپاره، او خاص کر بیا هغه چې په تورات کې رد و بدل هغې کړی و، تحریف یې کړی و، مات ګوډې کړی و هغې، نو الله انجیل راولېږو. نو انجیل کې ځینې احکامات د تورات منسوخ کړلی شو، خو بنیادی خبره خو مغه یوه وه چې کومه د آدم علیه السلام نه واخله تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پورې ده بنیادی دین. لکه څنګه همدغه آیتونو ته تاسو وګورئ په 44 نمبر کې الله تعالی فرمایي ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور. او مکه خبر الله تعالی په دې 44 آیت کې د انجیل باره کې فرمایي چې فيه هدى ونور، او امدکه خبره الله تعالی په قرآن کریم کې هم د قرآن کریم باره کې فرمایلی ده. همدې سوره مائده کې تاسو اوریدلی ده چې دغه قرآن کریم هدن هدایت ته او نور دی او رڼا ده. نو دا یو دین ده، یو خبره ده او یو شی ده، په دې کې هیڅ فرق نشته. رسول الله صلی الله علیه و آله و آله و اصحابه اجمعین فرمایي چې زمونږ د انبیاء کرام مثال داسې دی لکه د پلار نه ورونه او مور جدا جدا وي. نو ورونه بنیادی طور باندې د پلار وي، یعنی زامن، ځکه چې د مغه قومي د مغه په نوم یادیږي، مغه په نوم به راپاسیږي قیامت کې، او مغه قوم ګڼل کېږي کمیان د هرځي نه راشي. نو مونږ بنیادی دین او مکه دی چې کوم د آدم علیه السلام نه واخله تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پورې چې څومره انبیاء کرام وو. همیان دي زمونږ بیلې یعنی شریعتونه، وړه وړه احکامات چې کوم عام طور باندې منونکي وي، لکه مثلا منځه طریقه شوه، روژې طریقه شوه، همدغه رنګې نور احکامات. خو بنیادی خبره خو مغه یوه ده. که هغه هره خبره ته الله یو دی، دا د ټولو یوه خبره ده، په دې کې هیڅ شک شبه نشته. همدې باندې بنیادی دین هم دقه دی، لا اله الا الله باندې قایم دی دا ټول دین. او دروغ مه وایئ، او رښتیا وایئ، او تعلق ښه ساتئ، او رښتې قایمې ساتئ، او غیره، ټوله مکه یوه خبره ده. نو چې کله عیسی علیه السلام راغی، نو د انجیل الله تعالی را نازل کو، نو یهودیانو د هغې نه انکار وکړو او نه یې ومنلو، او بېله ډله یې جوړه کړله، او د یهودیت په نوم باندې خپل ځانونه یې بېله کړل. بهرحال دا د دوی طریقه وه. او الله تعالی دلته په دې آیت کې دا خبره هم کوي چې دا تورات او د انجیل هدن او نور، څنګه چې بعضو مفسرینو دا معنا کړې ده چې دا هدایت ته
زیره دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اوسم په انجیل کې موجود دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم بشارتونه او زیری. بهرحال دا خو دوی منون کې نه دي. نو الله تعالی دام خی چې کني دا خلق مخکینه نه دي منون کې، دا نه ده چې کني دا صرف د قران نه منون کې دي دا يهوديان. دوی خو مخکې چې کوم انجیل نازل شو د الله کتاب او عیسی علی السلام د اندی د بنی اسرائیل نو د امدی پیغمبر او د امدی ورورو د امدی قوم نو او بیا هم دی نو منلې. دا خدا سي خلق نه دي چې کني دا اوس داسي شو، دا اول نه داسي کاږي. نو الله فرمایي وقفینا او مونږه ورستو ولېګل علا آثارهم دا غي په نقش قدم باندې اغي پسې ورستو چا پسې هغه ورستو چې الله تعالی ورستنی آیات کې آیت نمبر 43 کې د پیغمبرانو ذکر کړو چې هغه تورات د موسی علی السلام او د غي ورستو نورو پیغمبرانو پسې اخر کې ما عیسی علی السلام ولېګو. نو عیسی علی السلام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نمخ کې اخیری پیغمبر دی. هغه نو ورسته بیا د سلسله د بنی اسرائیل نه ختم شوله، قطع کړل شوله او بنو اسماعیل یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واړول شو د نبوت دغه سلسله او دین خو مغه ده. نو علی آثارهم د دې نقش قدم یعنی دی پس ورستو بعیسی ابن مریم عیسی علیه السلام چې د مریم علیه السلام زویو مصدقا اغا تصدیق کوونکی وو لما د اغا بین یدیه چې اغا نه مخکې وو من التورات د تورات نه. هغه د تورات تصدیق کوونکی وو او تورات انکار خو نه کو او دی بیا غینه هم انکار کړو. وآتین او بدلته یو سوال ذهن کې چې کوم راځي هغه دا دی چې کني بیا الله تعالی د احکامات ولې بدلول. نو دې مثال مخکې د قرآن کریم د ناسخ او منسوخ کې هم بیان کړی شوی دی چې دا دې د پاره چې حالاتو مطابق الله تعالی احکامات نازلوي. کله به حالات یو شانتی وي، کله به بل شانتی وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد بل پیغمبر ناراضي، قرآن کریم اخیری پیغمبر دی. نو دا احکامات او شریعت او عبادت چې کومي طریقې مونږ ته الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ذریعہ سره خودلی دي دا بوس نه بدلیږي، دا به تر قیامت پورې. دین مخکې د قومونو د حالاتو مطابق رد و بدل الله تعالی دا کړه. خو شرعي احکامات چې کوم لارې کې د تلو احکامات دي، لکه مثلا یو سړی په خبر تزي د اسلام آباد نه یا په خبر نه اسلام آباد تزي، مقصد مغه یو دی، روډ مغه یو دی، کارو مغه یو دی، خو یو کس روان دی حالاتو مطابق هغه وخت کې اسونه په اسونو تللو، حالات بدل شو نو مثلا وړه گاډي راغلو نو گاډي وو، بیا څومره چې حالاتو مطابق هغه شی بدلیږي نو انسان ورسره ځان بدلی او مغه سي بدلیږي. دا د انسان یو طریقه ده، د الله تعالی فطری قوانین دي. دا خو قرآن کریم نو ورستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین او د بیانون کې نو ورستو بیان نو ورستو بیا بل څوک تبدیلی په دې کې د الله تعالی منع کړی دا بند کړی دا بنه بدلیږي تر قیامت پورې. دغه چې د اخره دینه بعد بیا قیامت ته بس. نو مصدقا او دا تصدیق کوونکې لما د اغا بین یدیه چې دین وړاندې وو من التورات د تورات نه وهدن او هدایت و موعظه او نصیحت للمتقین د ګنا نه ځان ساتونکو خلکو د پاره چې تقوادار ورته وای پرهیز کوونکي خلک د الله دی یاري. نو غي د پاره همدغه خبر الله تعالی قرآن کریم باندې کې هم کړی ده چې دا هدایت ته د قیانو د پاره. دلته یو شی تاسو بل ذهن کې اسی زما ذهن ته الله تعالی راواچو او هغه باندې تاسو ځان پوي کوي چې الله تعالی د تورات باره کې هم فرمایي چې فیها هدن و نور، انجیل باره کې هم فرمایي چې هدن و نور، او قرآن کریم باره کې هم فرمایي چې هدن و نور. نو دلته ځنو خلکو د هدن و نور نه معنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم واغسته چې کنه دا بشر نو نفسي یعنی جسمانی طور باندې دا معنی واغسته چې دا بشر نو بلکې دا نور وو او دا بهرحال. نو کدا خبره د قرآن کریم د وینا په بنیاد باندې شي نو بیا خو موسی علیه السلام هم نور وو او عیسی علیه السلام هم نور نه غي بیا ولې تاسو نور نه غنئ، بیا خو په کار د چغیم نور وګڼل شي. او که مراد نه دا دین او دا کتاب شي نو بیا دا خبره فټ کیږي چې بشک د الله طرف نه هدایت او نور قرآن تورات انجیل یا څه چې احکامات دي د الله تعالی طرف نه یا انبیاء کرام دي دا ټول د الله تعالی طرف نه د نور او د رڼا یو ذریعہ د مسلمانانو لپاره الله دې موږ لپاره هم جوړ کړي.
وقفینا او مونږه هغې پسې وروستو راولېږه، یعنی مطلب کارو مغه یو علی آثارهم د هغې په نقش قدم باندې هغې نه وروستو بعیسی ابن مریم عیسی علیه السلام د مریم زوی مصدقا چې تصدیق کوونکی و لما د هغه بین یدیه چې هغه نه وړاندې و چې شی و من التورات د تورات نه وآتیناه مونږ ورکړو عیسی علیه السلام ته الانجیل انجیل فيه چې په هغې کې هدن هدایت و نور او رڼا. بعضو معنا کړي د رڼا نه مراد د رسول الله صلی الله علیه وسلم بشارت دی، نو په هغې کې هدایت او رڼا وه و مصدقا او تصدیق کوونکی لما د هغه دپاره بین یدیه چې هغه نه وړاندې و من التورات د تورات نه وهدن او هدایت و موعظة او نصیحت للمتقین د پرهیزګارو خلکو دپاره.